طالبان ولې له زندان څخه خوشي شوي بندیان نه مني؟ طالبان څه وایي او ولې ورته دا بندیان د منلو وړ نه دي؟ طالبان له افغان حکومت څخه څه غواړي؟ دلته یې ټول جزئیات راسره په ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو په خیر. له زندان خوشي شوي طالبان به د جګړو لیکو ته لاړ شي. پرون چهارشنبه حکومت د طالب اورپکو 100 بندیان له زندانونو څخه خوشي کړل. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې دغه 100 طالب بندیان د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کوي، خو په ورته وخت کې طالب وسلوالو په ظاهره د خپلو بندیان د خوشي کولو په هکله ویلي چې دوی د حکومت لخوا د خپلو 100 بندیانو خوشي کول نه تاییدوي. د دغه وسلوالې ډلې ویان په خپل یوه بیان کې ویلي چې د حکومت لخوا خوشي شوي بندیان د دوی له پروسیجر سره سر نه خوري، نو په وینا دوی ته د منلو وړ هم نه دي او خپل تخنیکي ټیم یې هم له کابل نه وتلی دی. د طالبانو د بندیانو خوشي کول او د دغه اورپکې ډلې لخوا د خپلو هغه جنګي او لوی جنایتونو کې د ښکېلو بندیانو طالب بندیانو خوشي کولو ټینګار کوي چې تېره اونۍ یې له حکومت سره تخنیکي ټیم په پرله پسې ناستو کې کاوه. د یو بل جنگ بوی لري. حکومت ویلي وو هغه طالبان به خوشي نه کړي چې د لویو بریدونو په پلان او سترو جنایتونو کې لاس لري. شنونکي وایي د هغه طالب بندیانو په ځانګړې توګه هغه زندانیان چې په لوی جرمونو او جنایتونو کې لاس لري له اساسي قانون او له ملت له قربانیانو سره ښکاره زیاتی دی. په همدې لړۍ کې دولت هم د دغه بندیانو په خوشي کولو کې ځنډ راوستو چې 2 ورځې وړاندې د طالب اورپکو د قطر سیاسي دفتر ویان وویل خپل هغه تخنیکي مرکچي پلاوی به بیرته ور وغواړي چې کابل ته د حکومت سره د خبرو لپاره او د بندیانو خوشي کولو کې کار کوه. په ظاهره دوی دا کار د نړیوال فشار زیاتولو لپاره وکړ چې پکې بریالي هم شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرې غبرګون وښود او افغان حکومت هم دستي لاس په کار شو. تېره ورځ له زندانونو نه 100 طالب بندیان خوشي کړل. ډیری سیاسیون او د ښځو حقوقو مدافعین وایي چې د طالبانو ایډیالوژي لا هم جنګي ده او دا ډله به په دومره اسانۍ سولې ته غاړه کېنږدي. بلخوا وړمه ورځ د یوې عربي رسنۍ راپور ورکړی و چې امریکا ولسمشر غوښتل د افغانستان په سوله باندې خپل ځان ملت ته د دغه جګړې ګټونکی وښيي او په دې سره د روان زېږدیز کال په ټاکنو کې ځان ته کمپاین وکړي، نو ځکه یې پر چټکه سوله کولو باندې ټینګار کوو، خو د افغانستان د جګړې او له سولې وروسته ننګونو باندې فکر نه کوه. د طالب په جګړیزو صفونو کې لا هم سخت فکري تیوري ژوندۍ ده او لا ډېر جنګیالي لا اوس هم وایي که زموږ مشران سوله هم وکړي دوی به وسله کې نږدي او دا هغه څه دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سوله یې لا نور هم پیچلې کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو مو که خوښ شوی وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا خیر چاره ولرئ.